د المؤمن مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 40مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لسم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغو ته په आवाज کولو وویل شي نن چې تاسو څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ الله لدین زیات پر تاسو هغه وخت په غوسه کیږي چې تاسو ایمان ته رابلل کیږئ او تاسو انکار کوئ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وی بوئی ای زمون پروردگار تا پر اختیار سره مونږ ته دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند را کړی دی اوس مونږ په خپل ګناهونو باندې اعتراف کوو ایا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جواب ورکړ شي دغه حالت چې تاسو پکې اخته یې لدې عمل دی چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسو نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسو منله اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فما غزات دی چې تاسو ته خپل نښانې درخي او له اسمانه ستاسو لپاره روزي نازلوي خو د دغه نښانو په لیدلو سره پند یوازې همغه څوک اخلي چې د الله لوري ته رجوع کوونکی وي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نو ای رجوع کوونکو همغه الله بولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که ستاسو دغه کار د کافرانو هر څومره بدی شي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی له خپلو بندګانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپل حکم سره وحی نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي هغه ورځ چې ټول خلک بې پردي وي له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي په هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن پاچایي د چا ده ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وبویل شي نن به هر چاته د هغه ګټه بدله ورکړه شي چې هغه کړی وي نن به پر هیڅ چاته ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندی دی وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ای پیغمبره دوی له هغه ورځې نه وډار کړه چې رانږدې شوې ده کله چې له ډېرې غوسې زړونه خولې ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنله شي يعلم خائنة
في الصدور الله آن د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او آن په هغه راز باندې پوهیږي چې سینو پټ ساتلای دی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. او الله بل حق سره سم فیصله وکړي. پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولي هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي. بشکه همدا الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیاتې قوي نښې نښانې په ځمکه کې پریښي دي. خو الله د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او له الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. لدې عمله د هغوی دغه عاقبت شو چې هغو ته د هغو پیغمبران له ښکاره آیاتونو سره راغلل او هغوی له منلو نه انکار وکړ. په پای کې الله هغوی ونیول. په یقیني ډول هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. من موسی فرعون هامان او قارون ته خپل نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره ولېږه خو هغوی وویل کوډګر دی ډیر دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بیا کله چې هغه زموږ لخوا هغوی ته حق دین راوړ نو هغوی وویل د کومو کسانو چې ایمان راوړی له ده سره ملګري شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او لوڼې یې ژوندۍ پرېږدئ. خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. یوه ورځ فرعون خپلو درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دی د خپل پروردګار ته غږ کړي. زه ویرېږم چې دی به ستاسې دین بدل کړي یا به په هېواد کې فساد راولاړ کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی وویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسې پروردګار ته پناه وروړې ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. په دې وخت کې له آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان یې پټ کړی و غږ وکړ تاسو یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی؟
په داسې حال کې چې هغه ستاسو د پروردګار لخوا تاسو ته له معجزو سره راغلی که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به په خپل پر همغه ور واوړي خو که هغه ریښتونی وي نو د کوم هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسو ویروي له هغونه خو به یو څه پر تاسو ارومرو راشي الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حد تیریدونکی او ډیر دروغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای زما قومه نن له تاسو سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسو برلاسي خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړای شي؟ فرعون وویل زه خو تاسو ته همغه رایه درکوم چې ماته مناسبه ښکاریږي او زه د همغې لارې په لوري تاسو ته لارښوونه کوم چې سمه ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هغه سړي چې ایمان راوړی وی ویل ای زما قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسو هغه ورځ راسي چې له دینه مخکې په ډیرو ډلو باندې راغلی ده لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغونه وروسته قومونو باندې راغلی و او حقیقت دا دی چې الله پر خپل بندگانو د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسو د فریاد او سرټکونې ورځ راشي هغه وخت چې تاسو یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته وګرځئ مګر په هغه وخت کې بل الله نه څوک ژغورونکی نه وي. رښتیا دا ده چې الله چې څوک ګمراه کړي هغه ته بیا هیڅ څوک لارښوونکی نه وي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لدین مخکې یوسف تاسو ته له بیاناتو یعنی معجزو سره راغلی خو تاسو د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلی. بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسو وویل اوس به الله هیڅ کله کوم پیغمبر ونه لېږي. په همدې ډول الله ټول هغه کسان په ګمراهۍ کې اچوي چې له حده تېرېدونکي او شکي وي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بیل دي چې هغه ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. دغه کړنلاره د الله او د مؤمنانو په نزد سخته کرکجنه ده. په همدې ډول الله د هر متکبر او جبار په زړه مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ویل ای هامان زما لپاره یو لوړه ماڼۍ جوړه کړه ښایي ځینو وسایلو ته ورسېدی شم آسمانونو ته د ختلو وسایل او د موسی خدای لږ ووینم ما ته خو دغه موسی دروغجن ښکاري
په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بد عملی ښایسته کړای شو او هغه له سمې لارې نه منع کړای شو. د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپلې تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. هغه سړي چې ایمان راوړی وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسې ته سمه لاره ښیم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدی وکړي هغه ته به همغومره بدله ورکړای شي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي دغسې ټول خلک په جنت ته داخل شي چې هلته به هغو ته بې حسابه روزي ورکړه شي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قومه ښه نو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسې د خلاصون خواته رابولم او تاسې ما د اور خواته بولئ. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره هغه هستۍ شریکې وګڼم چې زه یې نه پیژنم په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. نه حق داده او د دې پر خلاف نشي کېدی. د کوم خواته چې تاسې ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې او زموږ ټول ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او له حده تیرې کوونکي اور ته تلونکي دي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسې به هغه در یاد کړئ او خپله معامله زه الله ته سپارم. هغه د خپلو بندګانو د کړو ښه لیدونکی دی. د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 85 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اورئ. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. په پای کې هغو کسانو چې ډېرې ناوړه دسیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې الله له هغو ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګري په خپله په ډېر بد عذاب کې راګیر شول. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډېر سخت عذاب ته ورننباسي. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي. په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې موږ ستاسې تابع وو
اوس آیا دلته به تاسې د دوزخ د اور له کړاو څخه څه لږ ډېر موږ وژغورئ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هغه تکبر کوونکي به ځواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کیو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا به په دوزخ کې د غلویدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته وایي له خپل پروردګار نه وغواړئ چې زموږ په عذاب کې فقط د یوې ورځې تخفیف راولي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسو ته ستاسو پیغمبران له روښانو نښانو سره نه راغلي؟ هغوی به وایي هو. د دوزخ د چارو موظفین به ووایي نو تاسو په خپله دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په ګمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولی. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. باور ولرئ چې موږ د خپل پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي او پر هغوی لعنت ولویږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځی یعنی دوزخ ورسیږي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. کنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بني اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان وګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصیحت و. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده. د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سهار او ماښام د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې له کوم سند او حجت نه پرته چې هغو ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د هغو زړونه له کبره ډک شوي دي خو هغوی دغې لویۍ ته هیڅ چیرې رسېدی نشي. نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډیر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او داسې نشي کېدای چې ړوند او بینا یو شانته شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسې بیخي لږ متوجه کېږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی د هغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک یې نه مني.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسې رب وایي ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم. کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه خو همدا الله دی چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسو پکې استراحت وکړئ او ورځ یې ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. هماغه الله چې ستاسو لپاره دغه څه کړي دي ستاسو پروردګار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږئ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کاوه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هغه خو همدا الله دی چې ستاسو لپاره ځمکه آرام ځای وګرځوله او پاسه د آسمان ګنبده جوړ کړه. هغه ستاسو صورت جوړ کړ او ډیر ښکلی جوړ کړ. هغه تاسو ته د پاکو شیانو روزي درکړه. هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسو پروردګار دی د به حساب برکتونو څښتن دی. هغه د کائناتو پروردګار دی. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هماغه ژوندی دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته. تاسو هماغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره ټول ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه خو د هغو هستیو له عبادت نه منع کړی شوی یم چې تاسې هغه له الله نه پرته بولئ. زه دا کار څنګه کولی شم کله چې ما ته زما د پروردګار لخوا روښانه نښانې راغلي دي. ما ته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردګار په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فما غدای چې هغه تاسو له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسو د ماشوم په بڼه راباسي بیا تاسو لویوي تر څو چې تاسو خپل پوره قوت ته ورسیږئ بیا نور پسې لویوي تر څو چې تاسو د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسو نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي. دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسو خپل ټاکلي وخت ورسیږئ او کېدای شي چې لا عقل نه کار واخلي. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا هغه
هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړ کوي نو کله چې دی یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ تا هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپل پیغمبرانو سره لیږلي وو دروغ ګڼي ډېر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنجیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغو نه پرانیولو سره دوی د شیدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دی له الله نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول؟ دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دې نه مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی. په دې ډول به الله د کافرانو ګمراهي اثبات کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هغو ته به وویل شي چې ځکه ستاسې دغه عاقبت شو چې تاسې په ځمکه کې پر ناحق خوښ وئ او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوو. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اوس زی د دوزخ په دروازو ننوځئ تل تر تله هملته ستاسې استوګنه ده ډېر بد استوګن ځای دی د متکبرانو. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده برحقه ده. اوس که موږ تا ته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه در وښیو چې له هغو نه موږ دوی ویروو یا له هغې نه مخکې تا له دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ای پیغمبره لتانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د دینو حالات مونږ تا ته ویلي دي او د دینو مونږ نه دي درته ویلي. د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نه و چې د الله له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وای. بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. همدا الله ستاسې لپاره دغه څاروي پیدا کړي دي تر څو چې تاسې له هغو نه پر ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. په هغو کې ستاسې لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته. هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسې په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسې پر هغو ورسېدی شئ. پر هغو هم او پر کښتیو هم تاسې سپرول کیږي. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله تاسې ته خپل دغه نښانې درښي
نو تاسو به د هغه له کومو نښانو څخه منکر شئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تیر شوي دي؟ له دوی نه په شمېر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پرېښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه درد دوا شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم ویاړېدل چې په خپله له هغو سره و او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وزموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی، ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافذه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل. د حامیم السجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. حامیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکي خدای لخوا نازل کړی شوی دی. یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړی شوي دي. د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی، خو له دغو خلکو نه زیاترو ترېنه مخ واړوو او غوږ ورته نږدي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوي د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي، زمونږ غوږونه کاڼه شوي دي او زمونږ او ستا تر منځه یوه پرده حایله شوې ده. ته خپل کار کوه، مونږ به خپل کار کوو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې، ما ته د وحی په وسیله ښودله کېږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی. له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بخښنه وغواړئ.
د مشرکانو لپاره تباهي ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه یې وکړل، د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه؟ همغه خو د ټولو نړیوالو پروردګار دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هغه د ځمکې له منځته راوړلو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه خښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل. دغه ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګیو. هغه اسمان او ځمکې ته وویل منځ راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ. دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هلنو هغه په 2 ورځو کې 7 آسمانونه پیدا کړل او په هر آسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا آسمان په دیوو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ. دا هر څه دیو برلاسي په ذات پلان دی. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته ووایه چې زه تاسې له همغسې یو ناڅاپي رالویدونکي عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې د خدای استازي هغه ته وړاندې ورسته هر خوانه راغلل او هغه یو په هول چې الله نه پرته د هیڅ بندګي مکوي. نو هغه ویل که زموږ پروردګار غوښتلای نو پرختي به لېګلې وي. لدې عمل موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لېګل شوی یاست. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړه. وی ویل له موږ نه زیات زورور څوک دي؟ هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړي دي هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زموږ له آیاتونو نه انکار کاوه.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. په پای کې مونږ په څو شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو تر څو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایی د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅوک د هغو مرستندوی نه وي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. پاتې شول سمودیان هغو ته موږ سمه لاره وړاندې کړه خو هغوی د لارې لیدلو په ځای د ګمراهۍ او ړوندتوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېده او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی او له ګمراهۍ او بدعملۍ نه یې ډډه کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغو مخکنی به د وروستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم په ستوکو ته ووایي تاسې زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویله؟ هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولی چې هغه هر شی غږولی دی. همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړي وي او اوس د همغه لوري ته تاسې بیرته راګرځول کیږي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسې چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسې سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسې خپل غوږونه او ستاسې سترګې او ستاسې د جسم په ستوکي پر تاسې شاهدي ووایي بلکې تاسې خو لا دا ګڼله چې ستاسې له زیاتر عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسې همدغه ګمان چې تاسې په خپل پروردګار باندې کړی و تاسې غرق کړی او د همغه له امله تاسې زیانمن شوئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځی وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. من پر هغو باندې داسې ملګری مسلط کړي وو چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي وو. په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شو چې له هغو څخه د مخکې تیر شو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی. په یقیني ډول هغوی زیانکاران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
لعلكم تغلبون. او داغه د حق منکران وای دغه قران هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوي خای چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسو برلاسي شي. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. په دغه کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته به په بدله کې ورکړ شي په هغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هلته به دغه کافران ووایي چې ای زموږ پروردګاره لږ مونږ ته هغه پیریان او انسانان راوښیه چې هغوی مونږ ګمراه کړي مونږ به هغوی تر پښو لاندې په عمل کړو تر څو چې هغوی خورا ذلیل او خوار شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول په یقیني ډول پر هغو باندې فرښتې نازلېږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ مه غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګریو او په آخرت کې هم هلته چې تاسو هر څه وغواړئ در به کړل شي او هر شی چې تاسو د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسو وي. دا د میلمستیا وسایل د هغه ذات له خوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه چا له خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل یې وکړه وی ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او ای پیغمبره نیکی او بدی او شانته نه ده تاسو د بدی مخنیوي په هغه نیکی سره وکړئ چې هغه ډیره خوي. تاسو به وګورئ چې له تاسو سره چې د چا دښمنی لویدلې و هغه مو صمیمي دوست ګرځېدلی دی. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. او کته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
دغه شپه او ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي. لمر او سپوږمۍ ته سجده مه کوئ، بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي، که په رښتیا سره تاسې د هغه عبادت کوونکي. د حامیم سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو 40مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 38 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. خو که دوی په غرور کولو سره پر خپله خبره ټینګار وکړي نو باک یې نشته. کومې پرښتې چې ستا پروردګار ته مقربې دي هغوی شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅکله نه ستړي کیږي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. او د الله له نښانو څخه یوه دا ده چې ته ګورې چې ځمکه وچه کلکه ویده پرته ده، بیا څنګه چې موږ پر هغې باندې اوبه ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکېږي، وده کوي او غوړېږي. په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لوېدلې ځمکه ژوندی کوي هغه د مړو ژوندی کوونکی هم دی. په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوږوالی یا بدلون راولي هغوی له موږ نه پټ نه دي. په خپله فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډیر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي. کوئ څه چې غواړئ، الله ستاسې ټول حرکتونه ویني. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه له منلو نه انکار وکړ. خو حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی، باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا لخوا. دا د یو حکمت د څښتن ستایل شوي ذات نازل کړی شوې وحی ده. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ای پیغمبره، تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې له تا نه پخوا تېرو شوو پیغمبرانو ته نه وي ویل شوي. بېشکه ستا پروردګار ډېر بخښونکی دی او د دې ترڅنګ د لویې دردناکې سزا ورکوونکی هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. که مونږ دا د عجمي قرآن په بڼه لیږلی وای نو دوی به ویلي وو ولې د ده آیاتونه په تفصیل سره بیان نه کړای شول. څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمي دی او مخاطب عربي. دوی ته ووایه دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده.
خو کوم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو لپاره دا د غوږونو پلته او د سترګو پټۍ ده د هغو حال خو داسې دی لکه چې هغو ته له لرې نه نارې وهل کېږي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب لدین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی و او د هغه په برخه کې همدغه اختلاف شوی و که ستا پروردګار لا د مخه یوه خبره فیصله کړې نه وای نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي هغه پر هغو ټولو میوو پوهیږي چې له خپلو غوټیو څخه راوځي هغه ته معلومه ده چې کومه ښځه انسان وي که حیوان حامله شوې ده او کومې بچی زیږولی دی او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به ووایي موږ عرض کړی دی نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط په هغه وخت کې به له دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دې نه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګیري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅکله نستو منع کیږي او کله چې ورباندې کوم آفت راځي نو ناهیلي او زړه ماتي کیږي ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ خو څنګه چې د سخت وخت له تیریدونه وروسته موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچې وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر ناولي عذاب خوند وڅکو وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ای پیغمبره دوی ته وایه آیا تاسې کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسې ترې انکار وکړئ
نو له هغه چانه به زیات گمراه بل څوک وي چې د حق یعنی د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې اوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډېر ژر به موږ دوی ته خپل نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ، دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري. واورئ، هغه په هر څه چاپیر دی. د الشورا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 42مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 53 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حمیم عین سین قاف. په همدې ډول برلاسه او د حکمت خاوند خدای تا ته تل وحی کوي او له تا څخه مخکې تېر شوو پیغمبرانو ته وحی کړې ده. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه دي، هغه لوړ مرتبه او لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نږدې ده چې اسمانونه له پاسه وچوي را ولویږي، پرښتې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ، په حقیقت کې الله بخښونکی او ډېر مهربان دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولي دي، الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی. ته د هغوی وکیل نه یې، یعنی پر هغوی مسلط کړای شوی نه یې. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هو په همدې ډول ای پیغمبره، دغه عربي قرآن مونږ تا ته وحی کړی دی تر څو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنی د قیامت له ورځې نه یې وویروي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولیو، خو د هغه چې چاته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی. أم اتخذوا من دونه
أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیاء یعنی کار جوړونکي نیولي دي؟ ولی کار جوړونکی خو الله دی، هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. په هر چاره کې چې ستاسو ترمنځ اختلاف وي د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده. هماغه الله زما پروردگار دی، پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسو له خپل جنس څخه ستاسو لپاره جوړې پیدا کړي او همداسې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړي او په دې توګه هغه ستاسو زوجات خوروي. د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته څیرمن نشته. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د اسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي. چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګ روزي ورکوي. هغه په هر څه پوهیږي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمغه ستاسو لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړی او چې اوس ای محمد تا ته مونږ د وحی په وسیله درلېږلی دی او چې د هغه هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړی او په دې کې تیت پرکیږي مو. همدا خبره د دغه مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمد ته دوی ته بلنه ورکوي. د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل. که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پرېکړه به صادره کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
نو له دې کبله دوی د اسلام دین ته راوبوله لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته ووایه چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عادل وکړم همغه الله زمونږ پروردګار هم دی او ستاسې پروردګار هم زمونږ عملونه زمونږ لپاره دي او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي زمونږ او ستاسې په منځ کې کومه جګړه نشته الله به یوه ورځ مونږ ټولو غونډ کړي او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد د الله بلنې ته لبیک ویلو نه وروسته چې کوم کسان له لبیک ویونکو سره د الله د دین په باب جګړې کوي د هغو دلیل تراشي د هغو د پروردګار په نزد باطله ده او پر هغو باندې د هغه غضب دی او د هغو لپاره سخت عذاب دی الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ماغه الله دی چې هغه په حق دغه کتاب او تل نازل کړی دی او ته څه خبرې خای چې د فیصله ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی وي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد کوم کسان چې د هغه یعنی قیامت پر راتګ ایمان نه لري هغوی خو د هغه لپاره بیړه کوي مګر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري ډول هغه راتلونکی دی خو واورئ کوم کسان چې د قیامت پر راتلو کې شک اچوونکي بحثونه کوي هغوی ډیر زیات په گمراهۍ کې دي الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله پر خپل بندگانو ډیر مهربان دی چاته چې څه خوښوي رزق ورکوي او هغه ډیر زورور او برلاسی دی من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي موږ د هغه په کښت کې زیاتوالی راولو او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته له همدې دنیا څخه ورکو خو په آخرت کې د هغه هیڅ برخه نشته أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم دغه خلک د خدای سره داسې شریکان نیسی چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوړه کړي چې الله د هغې اجازه نه ده کړې که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ته به وګورې چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي همدغه لوی فضل دی ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دغه هغه شی چې الله د هغه زیره خپل هغو بندگانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړ او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه په دغه کار باندې له تاسو نه د څو جوړې غوښتونکی نه یم، البته د خپلوي مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښهوالی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخښونکی او قدردان دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا دوی وایي چې دغه سړی پر الله باندې د دروغ بهتان تړلی دی؟ که الله وغواړي نو ستاسې په زړونو به مهر ووهي، هغه باطل له منځه وړي او حق په خپلو فرمانونو سره حق ثابتوي. هغه د سینو په پټو رازونو پوهیږي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله هغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي. په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي. پاتې شول منکران نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. که الله خپل ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړی وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشۍ طوفان برپا کړی، خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي. په باوري ډول هغه له خپلو بندگانو نه باخبر دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هماغه ذات دی چې د خلکو له ناامیده کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت خوروي، او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د هغه له نښانو څخه دا د دغه ځمکې او اسمانونو پیدایښت او دغه ساکک مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي، هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. پر تاسې چې هر مصیبت راغلی دی ستاسې د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې په ځمکه کې د خپل خدای بېوسي کوونکي نه یئ او د الله په مقابل کې تاسې کوم ملاتړ او مرستندوی نه لرئ. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. د هغه له نښانو څخه دغه بیړۍ دي چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاریږي. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله که وغواړي باد به غلی کړي
او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړ پاتې شي. په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې خورا زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. یا پر هغو کې د سپریدونکو له ډیرو ګناهونو څخه په تیریدو د هغو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه ډوبه کړي او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې د هغو لپاره د پناه کوم ځای نشته. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تاسو ته چې هر څه درکړی شوی دی هغه محض د دنیا د څو ورځني ژوندانه متاع ده او څه چې له الله سره دی هغه غوره هم دی او دوامدار هم. هغه د هغو خلکو لپاره دی چې ایمان راوړی دی او پر خپل پروردګار توکل کوي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او د بې حیایي له چارو څخه ډډه کوي او که په غصه شي نو عفو کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د خپل پروردګار حکم مني لمونځ قایموي خپل چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي. مونږ چې هر څه روزي هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. او کله چې پر هغو باندې تیری کیږي نو د هغه مقابله کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. د بدی بدله همغه بدی ده. بیا څوک چې عفو وکړي او اصلاح وکړي د هغه اجر پر الله ده. الله ظالمان نه خوښوي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې پر هغو باندې له ظلم کېدونه وروسته غچ واخلي هغوی نشي پړه کېدلی. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. د پړې وړ خو هغه کسان دي چې پر نورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه تیری کوي. د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخښنه وکړي نو دا چارچلند ډیر د ټینګو او غوره چارو څخه دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.